کابل کې د امام ابو حنیفه رحمه الله څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانستل شو چې پکې ګڼ شمېر دولتي چارواکو، کورنیو او بهرنیو سوداګرو او عامو خلکو ګډون کړی و. چارواکي وایي اسلامي نظام د اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې هره ورځ د ځان بسیاینې په لور ګامونه اخلي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم وایي چې د قزاقستان هیواد سره په خبرو کې هوکړه شوې چې په راتلونکي کې به دواړه هیوادونه تر 300 میلیون ډالرو پورې سوداګري وکړي. ما تشکری میکنیم از همسایه های نیک و برادران خود که یک داد ستود دارند. چند روز پیش ما یک نمایش داشتیم در قزاقستان. الحمدلله همه دوستایی اینجا حضور دارند. در نمایش ما به فضل مرحمت خداوند در حدود بالاتر از 300 میلیون دلار ما تعهدات و توافقات کردیم و یک چیزی در نمایش الحمدلله داد و ستود داشتیم. تماما تجارای ما خوش بودند. شروع کردیم با ساختن سردخانه ها در اکثر ولایات ها. 1 تا 2 تا پیلن جور کردیم و در حال جور کردن هستیم و اکثر ولسوالی ها هم روان است الحمدلله. از این طرف که سردخانه با اتمام میرسه جور میشه، از این طرف الحمدلله از محصولات افغانستان هم پر میشه. ما قدم به قدم که پیش میرویم در این عرصه کار ما الحمدلله رو به رشد است. بلخوا بیا کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد یې د سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی او په وینا یې د ایران بندرونه او ترانزیتي لارې د افغانانو پر مخ خلاصې دي. ظرفیت علم، دانش و فناوری، صنعت و کشاورزی ایران و توانمندی‌های حمل نقلی و ترانزیتی ایران در بخش لوجستیک در خدمت مردم افغانستان قرار دارد. از جمله بندر عباس، بندر چابهار، راه‌ها و راه آهن و مرزهای ایران در این مسیر به کار گرفته خواهد شد. د نندارتون ګډونوال بیا وایي د دغه ډول نندارتونونو جوړول د بهرنیو پانګوالو جذبولو او د داخلي تولیداتو او محصولاتو لپاره د بازار موندنې یو ښه فرصت دی. طبعا تاثیرات خوب و مثبتی را داره. کسایی که علاقمند است، کسایی که دنبال جنس خوب یا تخمای خوب اصلاح شده است، چون از ما بخش تخم است، میگردن میتونن در اینجا و دسترس قرار بگیرن و ما یک پل ارتباطی است. نمایشگاه ها که است در همه موارد که است یک پل ارتباطی است بین استفاده کننده و تولید کننده. کوردینیشن اگه بگویم یا همکاری است که بین سکتورهای خصوصی و البته یک ایجاد تفاهم نامه صورت بگیره و یا همکاری های صورت بگیره که بتانن در رشد و اقتصادی کشور سهم باشند. د مسئولینو په وینا د یاد نندارتون موخه د هیواد د لاسي صنایعو پرمختګ، داخلي تولیداتو ته بازار موندنه او د ملي سوداګرو جلبول دي.